بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم محمد شفیق. نن 12 اگست دی. 12 اگست په پاکستان کې د پښتنو لپاره یو خونړی تاریخ دی. ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي، ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې. نن زه ستاسو سره د بابړې په خونړۍ پیښه غږېږم. د بابړې دا خونړۍ پیښه د پاکستان د جوړېدو نه یو کال بعد په 12 اگست کال 1948 کې مخې ته راغله. د 12 اگست کال 1948 نه مخکې داسې څه وشول چې د هغې له وجې پښتنو دا خونړۍ ورځ ولیده. پسې منظر یې لټوو او بیا ګورو چې څنګه دا خونړۍ پیښه مخې ته راغله. په کال 1946 کې په برټش انډیا کې، یعنی کله چې په هندوستان باندې فرنګیان قابض وو، صوبایي انتخابات وکړل. په دغه صوبایي انتخاباتو کې په صوبه خیبر پښتونخوا کې چې په هغې وخت کې به یې ورته صوبه سرحد وي، انډین نیشنل کانګرس وګټله او په صوبه سرحد کې د خدایي خدمتګارانو حکومت راغی او د باچا خان مشر ورور خان عبدالجبار خان چې مونږ یې د ډاکټر خان صاحب په نوم پیژنو د صوبه سرحد وزیر اعلی جوړ شو. یو کال وروستو په 14 اگست کال 1920 کې پاکستان جوړ شو. د پاکستان د جوړېدو په وخت په صوبه سرحد کې ډاکټر خان صاحب د صوبې وزیر اعلی وو، خو د پاکستان د جوړېدو نه فقط 8 ورځې بعد، یعنی په 22 اگست کال 1920 کې قائد اعظم ډاکټر خان صاحب د وزارت نه برطرف کو. بهانه ورله دا وکتله چې ډاکټر خان صاحب په 15 اگست د جنډې، یعنی د پاکستان د جنډې په یو تقریب کې ګډون نه دی کړی او د ملک وفادار نه دی. کله چې ډاکټر خان صاحب برطرف کو نو قائد اعظم د هغه په ځای باندې خان عبدالقیوم خان د صوبه سرحد وزیر اعلی جوړ کو. په دې غیر جمهوری او ظلم باندې خدایي خدمتګارانو د صبر نه کار واغستو. په 8 مئی کال 1948 کې باچا خان په کراچۍ کې د سیاسي کارکنانو په یو اجلاس کې شرکت وکړو. په دغه اجلاس کې دا فیصله وشوه چې د پیپلز پارټۍ په نوم یو نوی تنظیم جوړو. د دغې نوي تنظیم صدر باچا خان وټاکلی شو او جے ایم سعید د دغې نوي تنظیم جنرال سیکرټري جوړ شو. په دغه اجلاس کې خان شهید هم ګډون کړی و. د دغه نوي تنظیم د پراختیا لپاره باچا خان بیرته صوبه سرحد ته راغی او دلته یې د دغې نوي تنظیم د پرمختګ لپاره کار شروع کړو. خو ریاست په 15 جون کال 1948 کې باچا خان گرفتار کړو. خان شهید یې هم په حراست کې واغستو او جے ایم سعید چې د دغې نوي تنظیم جنرال سیکرټري و، هغه یې د کراچۍ څخه وباسو. د جولای په میاشت کال 1948 کې د صوبه سرحد گورنر امبروس ډانډاس یو آرډیننس جاری کړو. د دغه آرډیننس نوم و پبلک سیفټي آرډیننس. د دې آرډیننس په ذریعه یې خدایي خدمتګار تحریک د قانون خلاف وګرځاو او د دې آرډیننس په ذریعه یې حکومت ته دا اختیار ورکړو چې حکومت بغیر د سوجې یو سړی د نامعلوم وخت پورې گرفتارولی شي او کوم سړی چې گرفتار کړل شي نو حکومت په د هغه جایداد ضبط کولی شي. او په دې آرډیننس کې دا هم وو چې کوم سړی گرفتار کړل شي نو دی به په عدالت کې د خپلې گرفتارۍ په خلاف هیڅ قسم کارروایي نشي کولی. د دې ظلم په خلاف خدایي خدمتګارانو د جولای په اخره کې یو فیصله وکړه. فیصله یې دا وکړه چې د دې ظلم په خلاف باندې به یو جلسه کوو. ډاکټر خان صاحب د دغې جلسې اعلان وکړو. کله چې ډاکټر خان صاحب د دغې جلسې اعلان وکړو نو هغه یې هم گرفتار کړو. په 15 اگست کال 1948 کې د صوبه سرحد حکومت په بابړه کې دفعه 144 ولګوله، یعنی په دغه علاقه کې به هیڅ قسم سیاسي سرګرمي نه کیږي. په 12 اگست د ډاکټر خان صاحب د اعلان مطابق د صوبې د بیلابیلو علاقو نه پښتانه د چارسدې په طرف روان شول چې د دغې ظلم او گرفتارو په خلاف یو پرامن جلسه وکړي. جلوس کوونکو ته دا په سختۍ سره هدایت ورکړل شوي وو چې دوی به د بابړې میدان ته مکمل خالی لاسونه راځي او جلوس کوونکو په دغې هدایاتو پوره عمل کړی وو او د بابړې مقام ته مکمل خالی لاسونه ورغلي وو.
د دې پرامن جلوس د مخنیوي لپاره د بابړې مقام ته په ډیر تعداد سره پولیس راوستل شوي وو. کله چې په زرګونو په تعداد دا جلوس د بابړې مقام ته ورسېدو او د تقریرونو سلسله شروع کېدو واله وه، نو د پولیسو لخوا په دې پرامن جلسه مخامخ ډزې شروع شوې او د پښتنو قتل عام شروع کو. کله چې دا قتل عام شروع و، نو د کلو ښځو د خپلو کورونو نه قرآن مجیدونه راوباسل او په سرونو یې کېښودل او پولیسو ته یې سوال مینت شروع کو چې دا قتل عام ودروئ. خو پولیسو د هغوی دا سوال مینت او قرآن مجید ونه منل او دغه قتل عام جاري وساتو. دا قتل عام هله ودرېدو کله چې د پولیسو سره ګولۍ او بارود ختم شول. کله چې د پولیسو سره بارود او ګولۍ ختم شول او دا قتل عام یې وکړو، نو کوم خلک چې شهیدان شوي وو د هغوی لاشونه یې د کابل دریاب ته ورتاو کړل. کوم خلک چې زخمیان شوي وو، کله چې هغه خپلو خپلوانو هسپتال ته یې وړل، نو په هسپتال کې د هغوی په علاج باندې بندیز ولګول شو او دغه شانتي دغه زخمیان د طبي امداد نه محرومه کړل. کوم خلک چې شهیدان شوي وو، نو ریاست د هغوی باندې جرمانه ولګوله. سرکار ویل چې د دوی په قتل عام باندې د سرکار خرچه شوې ده. په دې خونړۍ پیښه کې تر 600 نه زیات بې ګناه پښتانه قتل کړل شول، شهیدان کړل شول او تر 1200 زیات پښتانه زخمیان کړل شول. د دې قتل عام نه فوراً بعد قیوم خان په یادګار چوک پېښور کې په خپل یو وینا کې ویلي وو چې په بابړه کې خدایي خدمتګارانو ته هغه سبق ورکړل شو چې ټول عمر له به یاد ساتي. د سپتمبر په میاشت کال 1948 کې قیوم خان په صوبایي اسمبلی کې په خپل یو وینا کې ویلي وو چې ما په بابړه کې دفعه 144 لګولې وه، خو کله چې خلک منتشر نشو نو په هغوی ډزې وشوې او دا خلک خوش قسمته وو چې د پولیسو سره اسلحه ختمه شوه، ګنې د هغه ځای نه به یو انسان هم ژوندی نه وتلی. دا د انګریزانو نه د مسلم لیگ حکومت دی او د دې حکومت نوم قیوم خان دی. خدایي خدمتګاران د ملک غداران دي او زه به د دوی نوم او نشان ختم کړم. دا د دې صوبې د وزیر اعلی بیانات وو په دې قتل عام باندې. په دې قتل عام خدایي خدمتګارانو د یو عدالتي کمیشن د جوړولو مطالبه وکړه، خو نه عدالتي کمیشن جوړ شو او نه مظلومانو ته انصاف میلاو شو. د صوبه سرحد گورنر کوم چې دا پبلک سیفټي آرډیننس جاری کړی وو، کله چې په هغه باندې اعتراضات شروع شول چې تا ولې دا ظالمانه آرډیننس جاری کړی دی، نو هغه په جواب کې وویل چې دا هر څه ما د گورنر جنرال د هدایاتو مطابق کړي دي. گورنر جنرال وو قائد اعظم محمد علي جناح. قائد اعظم یعنی عظیم لیډر، عظیم قائد. عظیم قائد څنګه یو جمهوری طریقې سره راغلی وزیر اعلی، منتخب شوی وزیر اعلی په غیر جمهوری طریقې سره برطرف کوي، بیا د هغه خدایي خدمتګاران بغیر د څه وجې گرفتاروي، بیا د هغوی جایدادونه ضبط کوي، بیا هغوی د عدالت د انصاف نه محرومه کوي او داسې نور ډیر سوالونه راوچتیږي او په پاکستان کې په قائد اعظم باندې ریسرچ کولو باندې بندیز لګېدلی دی. دا بندیز لرې کول پکار دي. په پاکستان کې د بابړې پیښه آخري پیښه نه ده، آخري خونړۍ پیښه نه ده. دا خونړۍ پیښې د بابړې نه شروع شوي دي او تر دې دمه لا هم روانې دي. دا د آرمي پبلک سکول د ماشومانو د قتل عام پورې، دا د 8 اګست د کوټې د شهیدانو پورې، دا د خړ کمر د شهیدانو پورې او دا سلسلې لا هم روانې دي. دا ملک د اسلام په نامه جوړ شوی و او اسلام د الله تعالی کتاب قرآن مجید دی او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عملی ژوند دی. په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دی چې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او مو وژنئ تاسې نفس هغه چې حرام کړی دی الله مګر په حق سره، یعنی بې ګناه قتل الله تعالی حرام کړی دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه
او د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي. دا په دې ملک کې تر 80,000 نه زیات بې ګناه پښتانه قتل کړل شول او دا قتل عام لا هم روان دی. دا وخت دا ریاست د پښتنو د قتل عام نوې منصوبې جوړوي. په 14 اګست کال 1940 کې د پښتنو دپاره بدلون صرف دا و چې لومبی فرنګي استعمار و او اوس پنجابي استعمار دی. زه د نن دا ولاګ د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب په دې شعرونو سرته رسوم چې څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان مونږ بې هنرو پښتنو سره بلها شهیدان. مونږه د یو جنګ خبر نشو چې چا وګټو مونږه د هر جنګ راوړه د دنیا شهیدان. مونږ د دې دور د فرات په غاړه مړه د تندې مونږ د دې دور د تاریخ د کربلا شهیدان. تل دې وي پښتونخوا د الله په امان.